أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وتفقد او د حاضری واغستا الطير د مارغانو فقال نو اویل مالیا سخبر دا لا ارى چزنوینم الهدهد هدهد ام کانا یا اغد من الغائبین د غائبنا. لأعذبنه زب خامخا دتا سزا ورکم عذابا شدیدا سزا سختا او لأذبحنه یا بے ذبح کرم دے او لیأتینی یا بدے راوڑی ماتا بسلطان مبین سدلیل خکارا. فمکث نو د درنگ تیر کو غیر بعید لکشان فقال پس دوویل احطتو ما احاطہ کړی دا بما فاغس لم تحط به چې احاطہ ند کړی تا پاغي وجئتو کا او ما راوړې د تا تا من سبائن د سبانا بنبئ یقین یو خبر یقینی. انی وجدتو بیشک ما بیا مندلا امرأتن یو خزا تملکهم چې بادشاہی کئی پدوی و اوتیت او ورکړې شوی دے دیتا من کل شیء هر یو سیز ولها او د دې تخت عظیم ډیر لوی. وجدتها ما بیا مندل دا وقومها او د دې قوم یسجدون چې سجده کوي للشمس نور تا من دون الله سوا د الله
وزین لهم او خسته کړي دي دوی د پاره الشیطانو شیطان اعمالهم عملونه د دوی فصدهم پس هغه منې کړي دي دوی عن السبیل د حق لارې نه فهم لا يهتدون پس دوی لار نمو الله يسجدوا چې دوی سجده نه کوي لله اغا الله تا الذي کم چې یخرجو ښکارا کوي الخبأ هر پټه خبره په السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې ويعلم او پوهیږي ما تخفون فاغه چې تاسو یې پټوي وما تعلنون او فاغه چې تاسو یې ښکارا کوي الله تعالی لا اله نشته د هیڅ معبود الا هو بددنا رب چې رب دې العرش د عرش العظیم لوی د سوره نمل شلم نمبر آیت نواخ شپږشتمه پوری نننی درس کې شامل دي دا آخري آیت دا د سجده آیت ته نو د دې په ویلو سره او اوریدو سره یو سجده په هر کس باندې واجب شي حضرت سلیمان علیہ السلام د خپلو ما تحتو خیر خبر به هم اغسطو معلومات به لرل چې څوک شته څوک نشته څوک غیر حاضر دي نو دې کې د مارغانو هغه حاضری وکړه چې مارغانو کې څوک دي او څوک نشته چې دوی دا وکتل نو معلومات دا وشو چې لا ارل هدهد نن خو هدهد نشته نو ټول موجود دي هدهد نشته دا یو مرغۍ ده وی اغا آیا غیر حاضر ده زینبینم سو وجه ده کچاری اغا سرا سو عذر نوی نزب اغلا خامخا سخت سزا ور و دی غیر حاضرائی باندی با سزا ور کوم یا خو بیچینو حلال کم زبها بی کم کچاری اس پیسا غیر حاضری کړي او لیاتینی بسلطان مبین او کچری س دلیل ور سره کلک دلیل کار دلیل س خبر مال راوړي چې د دې د وجنا ما سره دا معاملې وشو چې زه حاضر نشم نو بیا به زه پریدم یعنی د پری خودو د پاره دلیل ضروری یعنی حاضرای اغسطو کې سلیمان علیہ السلام دا طریقه ده چې د خپل پورا کلاس په حاضری اوس سوکشته او سوکشته او باغی باندې سزا باغی باندې زورنا د پاره دی چې غیر حاضرای سره انسان ته نقصان کوي نو د حفظ استاد بوي چې څوک یو ورځ حفظ کې غیر حاضری وکړي داغه د سلويخت ورځو قوت او صلاحیت کم سلويخت ورځو په یوې غیر حاضرای باندې دا شانتي په هر سیس کې که دینی تعلیم نه او که دنیاوی غیر حاضری هغه نقصان دی ها لیاتین بسلطان بیمار د بیماری درخواست دا شانتي ضروری کار دیں اہم کار دیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے فمکث لوگوں تک ساتھ تیر سے دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر دربار کی دا ہدہد را لے اور راتلو سره خپل عذر بیان چې زولی رانه لم نا وخت ولې شپ ما باندې احط بما لم تحط ما سره د یو داسې علم او د داسې معلومات یو ذخیره ده چې تاسو سره نشته یعنی ما یو خاص خبر تعالی راوړل او د هغه علم تاسو سره ونیسه مطلب دا دی چې پیغمبر عالم الغیب نه
د غیب چې څومره ورته الله رب العزت خبرونه ورکړل لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته دا زیر او خوشخبری اوري چې مکه و فتح کیږي دا شانتي غلبت الروم یو طرف ته ایران و او بل طرف ته روم کې د عیسایانو حکومت و او په دې دغه کې ایران کې او مجوسیانو آتش پرست نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خندق کنسته غزوه خندق په موقع نو یو کانی لای هغه ماتولو د پاره چې څو اوزار واغې راخلاص کړ نو هغه کې الله رب العزت دیتا هغه منظر روخانه کو چې سمود پس با روم غالب راشي او ایران با پس پاش دا دوا هغه وخت کې سپر پاورز وو نو د مسلمانانو همدردیان هغه عیسایانو سره چې صاحب کتاب والا خودی کا یو پیغمبر والا او بل طرف ته مجوسیان نو نبی علیہ السلام چې کومه پیشنګوئی کو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې بیا پوره شو نو ګوره الله رب ال د غیب خبر د آینده د پاره چې دا کیدون کی او بل طرف ته د حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها هر رخصه نبی علیہ السلام ته نو بیبي عائشه پاوي خپل سورلای باندې نو نبی علیہ السلام ته نو منافقین په نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرانه باندې الزام لګو یوم یاش پورې نبی علیہ السلام صحابه ټول په تکلیف کې نبی علیہ السلام ته حقیقت نو پته یا چې قران پاک نازل شنو پته نو د غیب هغه حصہ چې الله رب العزت یو پټ خبر نبی علیہ السلام نو ورکی ادا الله د طرف نو ور کړی د الله رب العلم هغه ذاتی دا خپل دی او بندگانو کې چې هر چا ور کړی که فرښتہ دا او که پیغمبر دی یا د الله ولی دی نو دا د الله د طرف نه یو عطای دیتا عطای علم دی نو دی وخت کې هدهد ورته وای چې ما سره یو علم دی چې داغه معلومات تاسو سره نشته او جئتو کا او ما تاسو نه یو یقیني خبر راوړل دی د قوم سبا دا یو قبیله وا چې پاغي باندې وای ما عجیب کار دا ولید وجدتم راتن تملکو چې دا غي مشره هغه یو زنانه په هغه باندې حکومت دا غي یو ولها عرش عظیم یو لوی دا غي تخت او اوتیت من کل شی هغه سره هر څه مال و فوج و دولت و سرو سپین و خزانه دنیا هر څه سره چې کم اسباب د حکومت د پاره ضروري ټول هر څه هغه سره وګوره دا خبره ده هود د پاره هم یو ناشنا خبره چې یو زنانه هغه حکومت بیا د دین هم زیات خبره ناشنا او داسې خبره چې هغه مناسب نو کول پکار هغه د هغه قوم عبادت او هغه عبادت د سکو وی ما هغه قوم او د هغه قوم مشره د ټول لیدل یسجدون للشمس د نور پرستش کو د نور عبادت کو نور ته خپل خدای وي من دون الله تعالی پر خود وزین لهم الشیطان اعمال او د دې دا عمل شیطان د دې لپاره خسته کړ دا غي په نظر کې دا یو ډیر خسته او ډیر لوی عمل او اوچت عمل چې نور ته سجده لګ فصدوا من السبيل نو شیطان هغه د سم لارې نه د حق لارې نه منې کړیو هم لا يهتدون زکه هغه سم لاره نم حالانکه پکار خداو چې دې سجده رب العالمین ته کول الله يسجدوا دی هغه ته سجده نه کوله چاته الله ته نه کوله الذي يخرج الخبأ هر پټه خبره کار کون کې چې کوم ذات ته وکار خداو چې هغه ته سجده کوله دی هغه ته سجده نه کوله او د زمکه او د اسمان هر غیب هغه په علم کې دی ويعلم ما تخفون وما تعلنون سچ تاسو پټوي او سچ تاسو کار کوي هر څه دا په علم بیا د الله رب العزت
द तौहीद ऐलान कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह ताला एक की आवाज़ है, दागा ना अलावा बल सुख माबूद निश्चित, दागा पशांत इल्म वाला सुख निश्चित, दागा पशांत अफ़आल वाला सुख निश्चित, दागा पशांत रहम वाला सुख निश्चित, दागा पशांत कुदरत वाला सुख निश्चित, दागा पशांत रिज़्क़ वर कौन के सुख निश्चित, दागा पशांत पैदा कौन के सुख निश्चित, दागा पशांत दुआगान कबलौन के सुख निश्चित, दागा पशांत द दुनिया और द आखिरत हाजत पूरा कौन के सुख निश्चित। रब्बुल अर्श नाज़ीम, द अजीम अर्श मालिक दे, रब दे, पैदा कौन के दे, नो हम अगद दे लाइक दे कि अगद दे सजदा उकड़े। दिन बाद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगे हुदहुद द खबर तहकीक द पारा यो हुक्म जारी कर इंशाअल्लाह इंदा आयतों की बराजी अल्लाह ताला दे माला तासुरा अमल को तौफीक रखे। वतफक्कदा औ दो हाजिरी वागस्ता अत्तयरा द मारगानो फकाला पस दौवेल मालिया सखबरदा ला अरा चिज़ नवीनम अल हुदहुदा हुदहुद अमकाना या अगदे मिनल गाइबीन द गाइबुना लौ अज़िबन्नहु ज़बखा महादत अज़ाब वरकम अज़ाबन शदीदन सख्त अज़ाब औला अज़बहन्नहु या बैज़िबहकम औला यातियन्नी या बदे मातराउड़ी बिसुल्तान मुबीन सदलिल खकारा फमकसा नुद द्रंग पेर को गैर बाइदिन लक्षान फकाला पस उवेल आहतो मा इहाता कड़िदा बिमा फागस लम तुहिद बिही ची इहाता नद कड़िता पागी वजिअतुका औ मा राउल देता का मिन सबा इन द सबा कबीलीना बिनबई यकीन यकीनी खबर इन्नी बेशक मा वजदतु ब्यामुंदला इम्राअतन यवखजा तमलिकुहुम के बादशाही कई पदवई व ऊतियत और क्लेशवे दे दीता मिन कुल्ली शैइन हर यौसिज वलाहा औददी अर्शुन अज़ीम तख्त डेर लोए वजदतुहा मा ब्यामुंदलदा व कौमहा औददी कौम यस्जुदूना ची सजदा कई लिशम्सी नूरता मिन दूनिल्लाही सिवाद अल्लाह ना वज़य्यना औ खिस्ता कड़ी दी लहुम द्वैद पारा अशैतानो शैतान आमालहुम अमलुना द्वई फसद्दहुम पस अगमन कड़ी दी द्वई अनिस सबीले द हकिलारिना फहुम ला यहतदून पस द्वई लारन मुमी अल्लाह यस्जुदू चे द्वई सजदा न कई लिल्लाही अगा अल्लाह ता अल्लज़ी कम चे युखरिजो खारा कई अल खबआ हरा पटा खबरा फिस समावाती द अस्मानुनो वल अर्दे औ दज़मकी व यालमो औ पोहीगी मा तुख़ूना फ़आग़स चिता सुई पटवई व मा तुलिनून औ फ़आग़स चिता सुई अख़कार कवई अल्लाहु अल्लाह ताला ला इलाहा निश्च दे हिस माबूद इल्ला हुआ बेदतना रब्बु चे रब दे अल अर्शी द अर्श
अल अज़ीम लोए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व अमीन रवातना, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंज़िल मिनस समाई माअन मुबारका, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद बिरहमतिका या